در ډېر وخت صداستا انتظار و مختره در ډېر وخت صداستا انتظار و مختره شسو چراغ له په فکرونو ستړي و مختره شسو چراغ له په فکرونو ستړي و مختره در ډېر وخت صداستا انتظار و مختره در ډېر وخت صداستا انتظار و مختره شسو چراغ له په فکرونو ستړي و مختره شسو چراغ له په فکرونو ستړي و مختره ملت میټول د شاهدانو پسرو وینو رنگین ملت میټول د شاهدانو پسرو وینو رنگین ستا پر تګي یتیمان خوشاله و مختره ستا پر تګي یتیمان خوشاله و مختره شسو چراغ له په فکرونو ستړي و مختره الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو په دې هیله چې د رمضان المبارک مبارکې روژې مو تر وروستیو ورځو را رسولي او په دې مناسبت چې مو کم درسونه را پیل کړي وه دا وروستی درس د اختر په مناسبت دی چې د اختر په ورځو کې سنتونه څه دي او د لمانځه طریقه یې څه ده اړوند احکام یې څه دي لو خبره دا ده چې د اختر شپه دا ډېره د فضیلته ډکه شپه ده او شیطان ډېر کوشش کوي چې په دې شپه باندې انسانان په خوشحالیو لهو لعبو ساتیریو سودا کولو اخته کړي د دغه ورځې عبادت د دغه ورځې د دغه شپې توجه چې الله ته کیږي او د الله څخه غوښتنه کیږي دا د خلکو څخه ایره کړي لو خبره دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې چې مسلمانانو ورونو کومې مزدورۍ کړي دي او کومې روژې یې نیولې دي صدقې یې ورکړي دي زکاتونه یې ورکړي دي تراویح یې کړي دي تلاوتونه او اعتکافونه یې کړي دي د دې ټولو هغه مزدوري الله جل وعلا په دغه شپه باندې ورکوي د دې شپې عبادت په احادیثو ثابت دی نهایت ته زیات ثواب لري او که چیرې یو څوک په دې شپه باندې عبادت پرېږدي په لهو لعبو د ګناه په کارونو باندې اخته سي نو داسې مثال لري لکه یو چا چې د یو چا 10 ورځې مزدوري کړې میاشت یې پوره وي او اوس هغه وخت راغلی چې هغه مزدوري ورکړي دی د مزدوري اخیستلو په ورځ باندې هغه مالک ته جواب ورکړي هغه ته پوچرد ووایي ولاړ سي وایي زه مزدوري نه کوم ډېر خلک ډېر ځوانان ښه عبادت په دې میاشت کې وکړي چې دغه شپه راسي غیر شرعي کارونه شروع کړي عبادت خو نه کوي څوک بازارو ته ولاړ سي څوک په لهو په لعبو په بازیو باندې اخته نو لہذا ډېره توجه کول پکار دي په دې شپه باندې لهو لعبو بازی کول بې پروایي کول دا پکار نه دي بلکې عبادت په دې شپه باندې پکار دی تاسو لیدلی دي هېڅوک د اختر په شپه باندې عبادت نه کوي ټول په مجلسو خوشحالیو اخته وي تاسو غور ورباندې وکړي شیطان ډېر کوشش کوي چې عام و خاص ټول په دې شپه باندې د عبادت څخه مشغول وساتي لیرې یې وساتي حال دا چې په دې شپه باندې عبادت ډېر مهم دی دا یوه خبره دوهمه خبره دا ده چې کله د اختر سهار سي د اختر په سهار باندې د اختر د پاره څو سنتونه سته
څو آداب سته. اول سنت او اول ادب د اختر د ورځې په اړه باندې د اختر د ورځې په مناسبت غسل کول او د اختر په مناسبت مسواک وهل، د خپل توان او طاقت سره برابر شی او پاکي جامې اغوستل، خوشبويي لګول، په دې ورځ باندې سهار ښه وختي پورته کېدل او په دې ورځ باندې عیدګاه ته ښه وختي تلل او عیدګاه ته تر تللو مخکې یو خوږ شی لکه خورما او داسې نور خوړل، البته که کوچنی اختر وي، که لوی اختر وي بیا پټه خوله یعنې بنده خوله پاتېدل تر څو د عیدګاه د لمانځه څخه راسي، سرسایه ادا د اخترۍ یا قرباني هغه حلال کې ذبحه د اختري وکړي، د هغه څخه بیا خوراک کول، یعنې د سهار څخه د لوی اختر په ورځ باندې تر قربانیو کولو پورې خوله بندول، شی نه خوړل چې امساک ورته وایي. زموږ عام خلک یې روژه بولي، اگر چې روژه خو تر ماښامه خوله بندولو ته ویل کېږي، دې ته امساک ویل کېږي. او عیدګاه ته تر تللو مخکې سرسایه ورکول او د اختر لمونځ په عیدګاه کې کول او پر کومه لار باندې چې ولاړ سي بیرته پر هغه لار نه راتلل، پر بله لار راتلل، عیدګاه ته پیاده تګ کول او په لار کې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه ویل، البته په ټیټ آواز په کوچني اختر کې، په لوی اختر کې بیا په زوره ویل کېږي. دا دوهمه خبره شوه. راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، راځه راځه اختر راسلیرې هر ماتم که پر موږ د خوشحالیو او خوښیو لوی کرم که، پر موږ د خوشحالیو او خوښیو لوی کرم که، پر موږ د خوشحالیو او خوښیو لوی کرم که، پر موږ د خوشحالیو او خوښیو لوی کرم که، نن هر مؤمن وتا ته انتظار دی راځه، نن هر مؤمن وتا ته انتظار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، هی راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، په ذات د نیکمرغیو پیمانه در سره راوړه، کمینې هوسناکه ترانه در سره راوړه، د مینې هوسناکه ترانه در سره راوړه، د مینې هوسناکه ترانه در سره راوړه، د مینې هوسناکه ترانه در سره راوړه، دا ستا ښکلي راتګ ته مو تلوار دی راځه، دا ستا ښکلي راتګ ته مو تلوار دی راځه، هی و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه، و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، ای و موږ ته دې څرګنو چت وکار دی راځه، چې بیا مو یتیمان ماشومان وخاندي اختر، هم کونډې بورې
بیاسی په خوشیو ژر تر ژره هم کونډې بوري بیاسی په خوشیو ژر تر ژره هم کونډې بوري بیاسی په خوشیو ژر تر ژره هم کونډې بوري بیاسی په خوشیو ژر تر ژره پر کلو مراغلی غبار دی راځه پر کلو مراغلی غبار دی راځه و مشتدی څرګنو چتوي کار دی راځه هاي و مشتدی څرګنو چتوي کار دی راځه هاي راځه راځه اختر نن دیوار دی راځه 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 اختر نن دیوار دی راځه و مشتدی څرګندو چتوي کار دی راځه و مشتدی څرګندو چتوي کار دی راځه. درېیمه خبره د اختر د لمانځه طریقه ده او د اختر د لمانځه لپاره ځینې احکام او ځینې مسائل دي چې د اختر په لمانځه کې سړی ورسره مخ کېږي. تر ټولو مخکې چې عیدګاه ته ولاړاست هلته نیت که چیرې یو څوک په زړه کې دا نیت وکړي چې زه په شپږو تکبیرونو سره د اختر 2 رکعاته واجب لمونځ کوم دغه نیت په زړه کې وکړي صحیح دي او که په خوله باندې دغه الفاظ ووایي ډېر ښه خو ضرور نه دي چې ووایي داسې ووایي نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته واجب په 6 تکبیره خاص خدای تعالی را مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې الله اکبر دا الفاظ د په خوله ووایي او که په زړه کې تصور د دې الفاظ وکړي هم صحیح دي. فتاوای هندیه جل اول صفحه 149 او باب صلاة العیدین. او طریقه یې دا ده چې کله تا نیت وکړي نو امام الله اکبر وایي کله چې دی الله اکبر ووایه نو تر الله اکبر وروسته دستي سبحانک اللهم ویل کېږي تر اخره پورې یعنی سبحانک اللهم دې تر پایه پر اخلاص کړل بیا 3 ځلې تکبیر ویل کېږي. نور منځونه خو داسې وه چې الله اکبر به امام ووایه تا به هم ووایه سبحانک اللهم به دې وویل امام به قرأت شروع کوي مګر دلته امام الله اکبر داسې قرأت نه شروع کړي 3 ځلې الله اکبر وایي او الله اکبر داسې دی چې الله اکبر یې ووایه لاسونه غوږو ته وړي ته به هم لاسونه غوږو ته وړې ایله لاسونه نیسي بیا امام دوهم الله اکبر وایي تم الله اکبر وایه لاسونه غوږو ته پورته کوي ایله یې نیسي او بیا امام دریم الله اکبر وایي لاسونه غوږو ته پورته کوي یو وار ایله کوي بیا تر نامه لاندې نیسي. د اول الله اکبر سره خو نو 4 سوه خپله دغه تکبیرونه چې د اختر په مناسبت کې دا 3 سوه بیا امام قرأت وایي کله چې قرأت ووایه یعنی الحمدلله وایي بیا سورت وایي بیا ځي رکوع ته لکه عام لمونځ چې کوي تم رکوع ته ورسره ځي بیا سجدې ته ځي بیا 2 رکعت ته راولاړېږي 2 رکعت ته چې راولاړ سو دستي الحمدلله شروع کوي داسې نه کوي لکه هغه اول رکعت چې تر الحمدلله مخکې 3 تکبیره اضافه وویل. دلته په 2 رکعت کې چې راپورته شو دستي الحمدلله وایي قرأت وایي قرأت چې خلاص کی بیا هغه 3 تکبیره وایي امام چې الحمدلله وویل سورت یې ووایه الله اکبر وایي. البته دغه الله اکبر د رکوع الله اکبر نه دی بلکې چې 2 رکعت کې چې سورت خلاص کی الله اکبر وایي الله اکبر چې ووایه لاسونه غوږو ته وړي کله چې لاسونه غوږو ته یوړل بیرته لاسونه ایله کوي بیا الله اکبر وایي لاسونه غوږو ته وړي ته هم لاسونه غوږو ته وړي بیرته ایله کوي بیا دریم الله اکبر وایي لاسونه غوږو ته پورته کوي او لاسونه بیرته ایله کوي څلورم الله اکبر چې ووایه بیا رکوع ته ځي. د دې 2 تکبیرو په منځ کې به دومره قدر فاصله وي چې 3 ځلې سبحان الله پکښې ویل کېږي. هغه پاته لمونځ رکوع ته چې ولاړې سجدې ته ولاړې او تحیات وایي سلام ګرځي لکه نور
لمونځونه پر دغه ترتیب باندې دی. کله چې سلام وګرځاوئ بیا 2 خطبې امام ویل کېږي. د 2 خطبو په منځ کې یو اندازه کښیني او د خطبې په شروع کې هم تکبیرونه نه تکبیره په اوله خطبه کې وایي او په دوهم خطبه کې 7 ځلې تکبیرونه ویل کېږي. البته د لوی اختر د پاره هم داغسې د لمانځه طریقه ده او داغه آداب دي. صرف د لوی اختر په ورځ باندې یو سنت دا دی چې کله سهار راکښېنستلې خوراک به نه کوې، ځای به د عیدګاه لمونځ چې دې ادا کړي، دا خوا څخه چې راغللې او قرباني دې حلاله کړل، د هغه څخه یو خوراک یو څه شی وکړې. او بل دا چې د لوی اختر په ورځ باندې تکبیرونه په زوره ویل کېږي پر دې لارې باندې، او د کوچني اختر په ورځ باندې چې عیدګاه ته ځې تکبیرونه به وایه، قرار به یې وایه. تاسې نه لکه دغه بعضې ځوانان چې پر لارې روان یو د بل عملې وي، چغې وي، په خشوع خضوع به ځې پر لارې به الله اکبرونه وایه. ته پوهېږې چې د لوی رب دربار ته ځې، دا ستا هغه د ورځ ده چې د دنیا او د آخرت ټولې کامیابۍ په دغه محکمه کې تا ته لیکل کېږي. دا یو نمایش نه دی، دا یو حقیقي عبادت دی. او دا خبره دې هم یادې چې د لوی اختر او د کوچني اختر په ورځ باندې نه اذان سته نه اقامت، یعنې د لمانځه دپاره اذان او اقامت نسته. او په دا ورځ خو نور لمانځو دپاره سته، صرف یوازې د اختر د لمانځه دپاره، یعنې د کوچني اختر د لمانځه دپاره او د لوی اختر د لمانځه دپاره اذان او اقامت نسته. او بله مسله دا ده چې د اختر په ورځ باندې یو څوک د عیدګاه لمانځه ته ځي، نو په دغه ورځ باندې د عیدګاه تر لمانځه مخکې نفل کول مکروه دی. یعنې دا چې د اختر لمونځ کېږي په عیدګاه کې، په هغه یا مشتي جامع کې، هلته په هغه ورځ کوم نور نفل کول مکروه دی، یا هم تر لمانځه مخکې او یا هم وروسته. البته تر لمانځه وروسته په کور کې نفل کول جایز دی، نه په عیدګاه کې. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 143. او کم معذور کسان لکه ښځې او یا هغه خلک چې په څه وجه د اختر لمونځ نشي کولی، د هغوی لپاره هم د اختر تر لمانځه مخکې نفل کول مکروه دی. رد محتار جلد اول صفحه 614. مسئله د اختر لمونځ کچیرې په عیدګاه کې کیږي او د هغه تر څنګ په نورو جامعګانو کې وسي هم جایز دی، څه شرعي ممانعت ورباندې نسته. رد محتار جلد اول صفحه 621. او کچیرې چا د اختر لمونځ پیدا نه کړي یا وارلی جماعت ځینې تیرو د اختر په لمانځه کې په څه وجه باندې شریک نسو، دی یوازې د اختر لمونځ نسي کولی، او یا د اختر په لمانځه کې شرکت وکړي، یو رکعت یې وکړي، په څه وجه ځینې فاسد سو، پر ده باندې دوهم وارې قضا د دې اختر د لمانځه نسته. او که چیرې په څه وجه باندې د اختر لمونځ په اوله ورځ ونیسي، په اوله ورځ تیز باران وي یا د اختر په اړه سي معلومات نه وي راغلی سبا اختر دی یا نه دی، یا د اختر په ورځ باندې ډېره وریځ وي، دی چې لمونځ چې کله وریځ سره ولاړه سي معلومه سي چې دغه وخت تیر دی، د اختر وخت تیر دی، بیا دې سبا وکړي په کوچني اختر کې. په لوی اختر کې په 12 و 14 هم کولی سي، یعنې 2 و 3 ورځې هم کولی سي. او د کوچني اختر په ورځ باندې صرف او صرف په 2 ورځ باندې کولی سي، نورې ورځې یې نسي کولی. دغه یو توپیر ایسته. خو په هر صورت مسئله که چیرې د امام تکبیرونه ایر سي، نو امام دې په رکوع کې تکبیرونه ووایي. په اول رکعت کې تکبیرونه ایر سوه،
په رکوع کې دې تکبیرونه ووایي. او که چیرې د یو سړي څخه یو رکعت تیر سو، کله چې ولاړ سي هغه رکعت راګرځي، نو بیا به داسې وکړي چې اول به الحمدلله او سورت ووایي، الحمدلله او تر سورت ویلو وروسته چې تکبیرونه ووایي او بیا دې رکوع ته ولاړ سي. که څوک د اختر لمانځه ته داسې وخت راسي، یعنې داسې وخت پکښې شریک سي چې امام تکبیرونه ویلي وي، امام تکبیرونه ویلي دي او امام قرات شروع کړی دي، نو دی دې تر نیت تړلو وروسته فورا تکبیرونه ووایي که څه امام قرات شروع کړی وي. او که دی راسي امام رکوع ته تللی، نو بیا دې که غالب ګمان دا و چې زه تکبیرونه ووایم هم رکوع ورسره نیولی سمه، نو تکبیرونه دې ووایي. او که چیرې داسې و چې تکبیرونه که زه وایم امام رکوع راڅخه تېروي او امام لمونځ راڅخه دا رکعت راڅخه تېروي، نو دلته دې بس په رکوع کې ګډون وکړي او په رکوع کې دې د امام سره شریک سي او د رکوع په حالت کې دې تسبیح پر ځای تکبیرونه ووایي. یعنې امام په رکوع دی، که چیرې دی الله اکبرونه ووایي، امام رکوع ځینې تېروي، نو بس فورا دې ورسره په رکوع کې سي، لاسونه دې غوږو ته نه پورته کړي، د تسبیح پر ځای دې درې وار الله اکبر ووایي. مسأله که د امام که یو څوک د جمعې په ورځ باندې یا د اختر په ورځ باندې سهوه سي، امام وي، نو د ده دپاره سجده د سهوي نسته، ځکه د خلکو د بیروبار په وجه باندې په خلکو کې اختلاف پیدا کېږي، څوک په سلام ګرځي، څوک په سجدې ته ځي، نو لهذا سجده د سهوي دې نه کوي. او هغه د عذر ډولونه لا یو ځلې بیا درته روښانه کوم. که چیرې د څه عذر له کبله لومړۍ ورځ لمونځ ونه کړي، نو د کوچني اختر لمونځ په دوهمه ورځ او د لوی اختر لمونځ تر 14 تاریخ پورې کولی سي. او د عذر ډولونه څو دانې دي. د څه وجې له امله امام د لمونځ ورکولو لپاره رانیسي، اصلا خو نو هغه عمومي امام باید لمونځ ورکړي، او له دې امام څخه هغه امام را دی چې له هغه پرته لمونځ نسي کېدلی، او که بل څوک لمونځ ورکړي د فتنې بیره وي، یا تیز باران وي، یا د سپوږمۍ تاریخ په یقیني ډول معلوم نه وي، له زوال څخه وروسته معلوم سي چې نن اختر دی، او یا هم د ورځې په ورځ لمونځ سوی و، خو له ورځې لرې کېدو وروسته معلومه سوه چې نن لمونځ بیا وخته سوی و. دا هم درېیمه خبره ده. څلورمه خبره لا ده چې په دې ورځ باندې خوشحالي کول پکار دي، په دې کې شک نسته چې دا د خوشحالۍ ورځ ده. البته خو شیطان ډېر کوشش کوي چې په دې ورځو باندې خلک د خوشحالۍ په نوم دوکه کې دا یوه میاشت چې عبادات کړي دي، د دې په عوض کې چې الله خپله رضا ورکړې ده، الله بیرته ځینې ناراضه کړي. نو په دې نیت چې خوشحالي ده، خاص ډول دا ځوانان دا په مخه کې درځي میلو ته، تماشو ته، نو خلک ګناهو ته ملا وتړي، څوک فسق و فساد کوي، څوک عبث کارونه کوي، څوک خمارونه کوي، څوک اګی جنګي، او څوک غیر شرعي لباسونه کوي. نو ښه دا ده چې دغه په دېرشو ورځو کې چې د الله رضایت چا ګټلی دی، هغه دې په دغه ورځو کې د لاسه نه ورکوي. شیطان ډېر کوشش کوي په دغه نیت چې خوشحالي ده خوشحالي ده، آخر ګناهونه ورباندې کوي. په دې کې شک نسته چې خوشحالي ده، خو خوشحالي یو څوک باید وکړي، د قریبانو دوستانو مبارکۍ ته ورسي او کومک ورسره وکړي. که څوک ځینې خوابدي ورسي بخښنه ځینې وغواړي، که د ده څخه خوابدي بخښه ورته وکړي او صله رحمي وکړي، په میله دې ولاړ سي، بانډار دې وکړي، هېڅ مهمه نسته، خو ګناه دې نه کوي. دا د اختر اړونده 4 مهمې خبرې وې. هیله ده تاسې واورئ او عمل ورباندې وکړي، او د اختر مبارکۍ پیغام به انشاءالله وروسته هم ستاسو سره شریک کړو. په دې خاص ورځو کې به موږ او تاسو یو د بله په دعا کې نه سره هېروو. والسلام علیکم
ورحمة الله وبركاته. سم د مینې سمندر را باندې راغلی، سم د مینې سمندر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی. د عمرونو تږي تږي وبکړم، د عمرونو تږي تږي وبکړم، د عمرونو تږي تږي وبکړم، د جنت حوض کوثر را باندې راغلی. سم د مینې سمندر را باندې راغلی، سم د مینې سمندر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی. و تیارو او تورتمونو ته ځای نسته، و تیارو او تورتمونو ته ځای نسته، و تیارو او تورتمونو ته ځای نسته، سپین روښانه سپال مر را باندې راغی. سم د مینې سمندر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر را باندې راغلی. وخت عجیبه تور وکړه بختیاله، وخت عجیبه تور وکړه بختیاله، وخت عجیبه تور وکړه بختیاله، هر خبر یې په هنر را باندې راغی. سم د مینې سمندر را باندې راغلی، سم د مینې سمندر را باندې راغلی، یم خوشحاله چې اختر 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 را باندې راغلی.